بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، تاسو ته زه نن د وی سی اف فایل په باره کې راغلی یم. ډیر ملګرو کمنټ کړي دي چې د ایکسل نه به وی سی اف ته څنګه کنورټ کیږو. د هغې اسانه طریقه ده چې د ټول نه اول به ایکسل شیټ کولاو کړئ. د ایکسل شیټ کې به دلته راشئ، فرست نیم بولی کوي، لاست نیم بولی کوي، سیل نمبر بولی کوي. د دې نه بعد به تاسو نمبر یې ورکړئ. کله چې تاسو هم دا کمپلیټ کو نو بیا به دلته کې یو فارموله ده، هغه مونږ تاسو ته په لینک کې د هغې لینک مونږ سره ډسکرپشن کې موجود دی. هغه فارموله به تاسو راوالی یا ډایرکټ په ډایرکټ د ډسکرپشن نه کاپي کوي. فار ایگزامپل د هغه فارموله چې د هغه دا ده، سلیکټ کاپي نه بعد دلته چې په هر یو سیل کې ودرېدئ، دا څه خبره نه لري، صحیح ده. په هر یو سیل کې چې ودرېدئ الټ F11 به پریس کوئ. انسرټ ته به راشئ، ماډیول ته دلته به هغه فارموله هغه کوډینګ چې دی هغه به دلته کې تاسو پیسټ کوئ. پیسټ کېدو نه بعد به هغه تاسو رن کوئ. کانټیکټ کنورټ ټو سیو ټو ډي آوټپوټ وی سی اف ډاټ وی سی اف. ډي پارټیشن ته دا فایل لاړو، د آوټپوټ په نوم باندې سیو دی، ډاټ وی سی اف فارمیټ دی. اوکې، تاسو بیا ډي ته لاړ شئ او دا آوټپوټ فایل به کاپي کړئ خپل موبایل ته. کانټیکټ کې موبایل په کانټیکټ کې به سیټینګ ته لاړ شئ، دلته به امپورټ ووایي او په امپورټ کې به تاسو ایس ډي کارډ وښیئ یا فون میموري، هغې کې به د فایل نیم سلیکټ کړئ، دا به امپورټ شي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي زمونږ پیج لایک کړئ، زمونږ د یوټیوب پیج سبسکرایب کړئ، د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نور هم ښکلي ښکلي ویډیوز راشي. د نوې ویډیو پورې مال اجازت راکړئ. د الله په امان.